د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګې ډرامې قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تاسو به په تیره برخه کې اوریدلی وي چې شبنم دوی سابه او ترکاري د کوهي په پاکو اوبو وینځله. شبنم د کوهي پاکو اوبو ته ډیره خوشحاله وه. د میوو او ترکاریو په وینځلو کې باید له ډیر احتیاط نه کار واخلئ څو په سمه توګه پاک او میکروبونه یې مړه شي. تاسو کولی شئ چې میوې او ترکاري پر کلورینو هم ووینځئ. نظافت د ایمان برخه ده. امیده ښه ډېره بمبه ووهه چې اوبه ښې سړې شي، بیا ترې جګ را ډک کا. همداسې کوم مولوي صاحب، خدا ومنه چې دې بمبې اوبه ډېرې سړې دي. نام خدای ټول د مولوي صاحب برکت دی. مخلص او برکتي انسان دی. یاره سنگینه ګل خبره دې وکړه. دا ستاسو نیک نظر دی. امیده بس د اوبو جګ راوړه. سمه ده مولوي صاحب، دا د اوبه ښې سړې شوي دي. کور دې ودان، راشئ دلته کښېنئ او ویسکئ چې زړه مو یخ شي او تازه شئ. راوړه اومې جانه، جګ دلته کېده، دغسې ماته مخامخ. ډېر تږی شوی یم، خو لومړی باید مولوي صاحب ته اوبه ورکو. کور دې ودان، ما لږ مخکې وسکلې، تاسو یې وسکئ چې ستړي شوي او تږي شوي یاستئ. مننه مولوي صاحب. ګرچې اوبه لومړی د کوچنیانو حق دی، خو زه به خپل وار سنګین لالا ته ورکم چې ډېر تږی دی. دا هم بده خبره نه ده اومې جانه. خیر یوسې، او بله دا چې ته خو مې د ښو او بدو ورځو ملګری یې. مننه کوم. شکر الحمدلله. یاره خدا پاکې اوبه څومره ستر نعمت دی. ښه نو ځوانانو، مو نه ویل چې څنګه مو زما خواته راپېښه وکړه، لکه چې کوم کار لرئ، هسې خو تاسو نه راځئ. هو مولوي صاحب، د یو کار لپاره ستا خواته راغلو. معنا دا چې په تاسو پورې اړه لري، ځکه ستا څنګ ته راغلو. رښتیا؟ زما مو اندېښنه کړه ورته. دا به څه وي؟ تاسو یې ووایئ. وایم یې مولوي صاحب، اندېښنه مه ورته کوئ. بس زه یې اورېدو ته تیار یم. مهرباني. تاسو خبر یې چې زه امید د سهار لخوا ورزش کوو او منډې وهو، غره ته پورته کیږو. دا زموږ د هرې ورځې دنده ده. ما امید په دې خبرې صلاح او مشوره وکړه چې که دا ورزش په کلي کې عام کو، چې زاړه او ځوانان ټول ورزش ته مخه کي، نو ډیره به ښه وي مولوي صاحب. موږ نه وایو چې ټول دې منډې ووهي، د هر چا چې هر ورزش خوښ وي ودې کی. مطلب دا دی چې کیدای شي ځینې خلک خوسۍ خوښ کي، ځینې والیبال، ځینې کرکټ. نو د هر چا خپل شوق او خپله خوښه. مولوي صاحب، تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟ ولا دا خو ډېر ښه فکر دی. ستاسو نظر مې خوښ شو. زم چې ستاسو په شان ځوانم، په مدرسه کې مو والیبال کو، زه پکې ډېر تکړه وم. ورزش خو ډېر ښه کار دی. رښتیا؟ چې داسې ده نو زموږ کار لا پسې اسانه شو. خود مو کار اسانه شو. دا د مولوي صاحب هم د ورزش مینوال او په خپله ورزشکار تیر شوی. ښه نو تاسو به په دې هکله خامخا فکر کړی وي چې په څه ډول کلیوال ورزش کولو ته تشویق کړو. دا خو ټولو ته معلومه ده چې زموږ په وینا خلک ورزش نه کوي. زما او د امید نظر دا دی که تاسو کلیوال پوه کوئ او د ورزش د ګټو یادونه ورته وکئ، نو ډاډه یم چې کلیوال به یې ومني. ځکه چې خلک ستاسو خبره مني او ستاسو قدر کوي. موږ خو د هغوی په نظر لا خام ځوانان یو. ښه دا خو به وشي. نور موږ دا فکر وکړه که وشو کولی لومړی د ماشومان او تنکیو ځوانانو زړه لاسته راوړو او هغوی دې ته وهڅوو چې ورزش ته مخه کي. دا خو ډېره ښه خبره ده. خو ماشومان او ځوانان به په څه ډول ورزش ته هڅوئ؟ زموږ نظر دا دی چې د ماشومان او ځوانانو لپاره د منډو یوه سیالي جوړوو. بریالیو کسانو ته انعام او جایزې ورکوو، خو د جایزو اخیستلو لپاره پیسو ته اړتیا ده. که چیرې شیر زمان په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، نو ډېره به ښه وي مولوي صاحب. زه به لومړی دا خبره وکم چې خدای تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي. واقعا چې ښه فکر مو کړی دی. د ورزش په برخه کې بیخي تاسو سره هم نظره یم،
خو مالی برخه کې باید شیرزمان خان سره خبرې وکړو، شاید هغه در سره مرسته وشي کوله. بالکل سمه ده مولوي صاحب. زه به شیرزمان خان جومات ته راوغواړم او څلور واړه به په دې هکله مفصلې خبرې وکړو. څنګه مو خوښه ده؟ ډېره ښکلې خبره دې وکړه مولوي صاحب، ډېره مننه. یقینو کې چې ډېرې خوندورې کلچې دي. زما انګور د کمالونو خاونده ده، هم باسواده او هم د کور تکړه مېرمنه ده. یاره ژوندی خو اوسې لورې. ژوندی اوسې کاکا، پس له دې نه به هر وخت درته اوسانې پخوم. او باید یې پاخه کې، ځکه په تلویزیون کې د پخلي خپرونه هر وخت ګورې او زما در باندې پام وي چې یاداشتونه هم ترې نیسې. او خود نو اوس خو مې سنګین لالا د معاش خاوند شو، اوس به مو نازونه وړي نو. یاره داسې ښکاري چې زه یو غریب پاچا وم چې زما په دوره کې اوسانې کمې وې. اوس نو له خیره سره زه به مې خپل زوی سره ارام او آسوده شم. ته غریب نه وې او غریب نه یې، تل به د دې کور پاچا اوسې او زموږ د سرونو تاج. بالکل، پلار او مور ته الله تعالی مقام ورکړی دی. کاکا او ترور زموږ د کور برکتونه دي، خدای دې ژوندي لري. ورېندارې زه ډېره شومه. ته زموږ د کور نازولې او هوښیاره ملاله یې. چې داسې ده نو لږ ډېر پام را باندې کوئ او ښه خامي ساتئ. الله دې ژوندی لره زویه، شکر چې تا ته ښه کار پیدا شو. یقین لرم چې زما د لمسي پال ډېر بختور دی. خدای دې پال بختور کړي صدیقې، مونږ راتلو ته په تمه یو. زمونږ کور کې له پخوانه برکت و، ځکه چې زمونږ کور کې صداقت، اخلاص او مینه شته. بالکل همداسې ده. رښتیا سنګینه زویه، د تاسو دفتر څه کارونه کوي؟ مطلب په کومو برخو کې فعالیت لري؟ پلار جانه، دا یوه خیریه مؤسسه ده چې له مېرمنو سره په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي چې زمونږ په ولایت کې فعالیت کوي. څومره ښه. اوس وخت کې ښځو ته وړې وړې پروژې ورکوي، لکه د چرګانو وړوکی فارم، د لاسي صنایعو برخه کې، د ترکاریو په برخه کې مرستې کوي. دا څومره ښه کار دی، باید په دې هکله مونږ او تاسو یو فکر وکړو. دا خو ډېر ښه کارونه کوي. هو مور جانې، یو فکر باید وکړو او یوه طرحه جوړه کړو. یوازې تاسو نه بلکې د کلي د نورو مېرمنو غم هم وکړو، لکه پلوشه چې لاسنیوي ته ډېر اړتیا لري. دا خو د ډېره ښه خبره وکړه سنګینه زویه. نن شکر ناروغان کم ول، خدای دې خلک روغ لري. اوس به ځان ته یو ګیلاس چای واچوم چې ستړیا مې ووځي. فرزانه خوري؟ شوبه کې؟ هو ډاکټر صاحب، دننه راشئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. خالد سلام علیکم. وعلیکم سلام. دې خوا کې دغلته ډاکټر صاحب، د چایو دا ګیلاس واخلئ، تازه چای دی. ډېره مننه فرزانه. همدا چې وزګار شوم ستا خبره مې په یاد شوه. ګومان کوم د څه شي په هکله مو را سره مشوره کوله. مننه ډاکټر صاحب، زحمت مو وویسته. هو یوه مشوره مې در سره کوله. نو اورمې، مهرباني وکړه. ډاکټر صاحب، تاسو ته خو زما د ژوند حالات معلوم دي. پس د پلارجان له مرګه مې زموږ اقتصادي اوضاع هېڅ ښه نه ده. یوازې زما ماشوم کوم ځای نه نیسي. ما ویل که په کور کې د لومړنیو مرستو یو ځای جوړ کړم، هم به ما ته ګټه ورسوي او هم به د کلي خلکو ته. بده خو نه ده، بسم الله که. خو دومره پیسې لري؟ بس یو وړوکی کاروبار جوړوم چې د کلینیک تر څنګ پکې مصروفه شم. دا خو به ډېره ښه شي. ولې نه؟ دا خو یو ښه تصمیم دی. مننه کوم. ډاکټر صاحب چای مو وڅښئ چې سړیږي. سمه ده. مننه. ښه یلداره چای خو دې دم کړی دی. ښه ودې نه ویل چې په شخصي معاینه خانه کې به کومې چارې ترسره کوې؟ دا واړه واړه کارونه لکه پانسمان، پیچکاري کول، سیروم، د حفظ الصحې په برخه کې مشورې. کیدای شي چې نورې ډاکټرانې را سره هم مرسته وکړي او ښې مشورې راکړي. څومره ښه، ډېر ښه فکر دې کړی دی. مقصد زما په خدمت کې یم. ډېره مننه ډاکټر صاحب، په تاسو خو مې زړه پوره ډاډه دی. نو فکر کوم چې ستاسو مشوره مثبته ده. بالکل، زما خو خوښه ده. اما له کلیوالو سره به ډېر پام کوي چې د سیمې خلک ډېر بیچاره او غریب دي. ولې نه، دې برخه ته مې پام دی. خلک ډېر غریب دي. بس نو بسم الله پې وکړه. مننه ډاکټر صاحب، ستاسو ډاډ مې لا پیاوړی کوي. هو رښتیا د لابراتوار له نوي مسؤل سره معرفي شوې؟ نه والا، نن یې د کار لومړۍ ورځ ده، خو ډېر تکړه او با تجربه کس دی. دا خو ډېره ښه ده، معرفي به شو ورسره. سمه ده. تکړه شه شکلا خانه، دغسې
ودې ګورم پهلوان جانه زور وهه یاله لاندې واله دغسې سستي ونه کې لاس واچوه دغسې دې خواته ځه سمزه څه کوې ملامتي دې په ما مه اچوه کور دې لغلی ډاکټره چالاکي به نه کوې زور وکړه غلی شه کنه کار دې کوه سمه ده بس کم پاتې دی نږدې یو هله تکړه شه ای کور دې ودان دغه د وشو اشنا ګله راځه نو دغلته پیتاوي ته دمه وکړو وای دا ته څه وایې ودرېږه صبر دغسې په کراره که نه وایي دا مې خدای دې وي دواړه تکړه هېڅ مې یقین نه راتلو خیر دی بیا به یې پورته کوي فرق نه کوي څه وکړم زما هم د ځوانۍ زور پاتې نه دی که نه چېرته مې یوازې پرېښودی هغه دوه نور خو ګورئ چې سهار وختي تښتېدلي دي یاره د دې زمانې ځوانان څه ووایم حاجي صاحب تاسو ته تکلیف نه درکوو په خپله ناروغې باید ځان ته پام ونیسئ رښتیا وایي حاجي صاحب قربان ته سم ته په ارامه کښېنه او مشوره راکوه ولې نه خو اوس راشي او ما سره چای وڅښئ هله چې ښې خوندورې ځلوبۍ مې راوړي دي او د غرمې مې مخه یخني ښوروا د پسه د غوښې پخه کړې ده او هو تش لاس هم نه پرېږدم وایم کور دې ودان حاجي صاحب مخکې شه عاشق الله خانه تا ته وایم چې نارګله اول خو راځه چې دغه لاسونه خو ووینځو که نه سمه ده ته صبر چې هغه صابون درکم لاسونه ښه پاک پې ووینځئ بلکل ښه خبره ده صابون خو ښه شی دی هغه دی هلته ایښی دی زوروره ما خو سهار وختي همالته ایښی دی چې ضرورت نه شي وایم چې کور دې ودان حاجي صاحب ډاکټران وایي چې صابون د لاسونو میکروبونه له منځه وړي او ښه یې پاکوي همداسې به وکړو لاسونه دې ونیسه عاشق الله سمه ده دغه واچوه دغسې ته ودرېږه صبر که چې لږ صابون خو وهم بابا ښه یې پاکه شابسې لاسونه دې څومره خیرن دي تا سره خو ولاکه د ډوډۍ خوراک هم پکاري ونیسه لاسونه دې او کشکه دغسې غلی شه دا د کاریګر لاسونه دي دا دې پاک شول اوبه واچوه دغسې ته راکه دغه کوزوس ما ته راکې زه ستا په لاس اوبه واچوم ونیسه صابون را دې خوا که واخله واچوه دا هم صابون دانې بسم الله که څه اوهو دومره خیرن لاسونه دا څه کوې غلط تبلیغ مه کوه کور دې لغلی ډک شه د تا په اندازه خیرن نه دي والکو چای مو سوړ نه شي زر راشئ نو سمه ده حاجي صاحب ته ودرېږه هغه دی ښه شو واچوه اوبه چې لاسونه وکش که معشوقه ای خیر اوسې درځه چې ځو نور چنارګله مخکې شه دې خوا زما خواته کښېنه دغسې چنارګله سمه پلته یې ووهه دا بالښت دې ډډې ته کښېږده کور دې ودان حاجي صاحب جامې مې په خاورو دي خیر دی دا بل بالښت ته معشوق الله خان ته ورکړه خیر ویسې نیسه عاشقه خیر ویسې که چای یخ شوی وي بله پیاله واچوئ سوړ نه دی کور دې ودان حاجي صاحب دا ځلوبۍ څومره خوندورې دي کار د انسان ګاڼه او ښایست دی د بیکاره انسان ذهن د شیطان ځاله وي سنګین چې زما د کلي یو ډیر فعاله او زیارکښ ځوان دی هیڅ کله خپل وخت بې ځایه نه تېروي له نورو بوختیاو سره هڅه کوي څو ځان ته یوه مناسبه دنده پیدا کړي سنګین نن ډیر خوښ برېښېده ځکه چې د دندې ژمنه ورسره شوې ده تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری